هغه دوه سترګې خمارې مې په زړه کې هغه دوه سترګې خمارې مې په زړه کې جوړوي د مینې لارې مې په زړه کې چې ځواب مې د سلام راته رانه کړي بس راخښې کړي نوکارې مې په زړه کې سلامونه او مینه مې ومنئ درنو لیدونکو زه یم مهاجر شاه دوستمل او تاسې ګورئ د ادب غېږه یوټیوب چینل درنو لیدونکو نوی مو په دغه ادبي مزل پیل کړی او په دغه مزل کې ستاسو ملتیا هم غواړو درنو لیدونکو غواړم لږ څه معلومات درکړم په آینده خپرونو کې به انشاءالله زموږ ډېرې خبرې نه وي او د ملګرو شعرونه به اورو زمزمې به اورو خو دا چې زموږ لومړۍ خپرونه ده غواړم لږ څه معلومات درکړمه درنو لیدونکو د دغه مزل څخه زموږ یوازینۍ هیله دا ده چې تاسو ته هغه څیرې در معرفي کړم او در وپېژنم چې مخکې له دې ورسره اشنا نه یاست او یا په سکرین نه دي راښکاره شوي او که راښکاره شوي ډېرې کمې راښکاره شوي نو نن مې هم تر څنګ داسې څیرې ناستې دي چې شاید ځینې لیدونکي د څیرو سره اشنا یي خو ځینو ته به ناشنا یي نو دوی درته پیژنم او له تاسې مې هیله هم همدا ده چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ او زموږ ملاتړ وکړئ انشاءالله دغه زموږ لومړی پیل دی او پیل مو د خپل کلي او خپلې سیمې څخه کړی په آینده کې به انشاءالله ستاسو تر کلي او ستاسو تر سیمو هم درځو خپل نظرونه وړاندیزونه راته په کومنټ کې ولیکئ هغه نیمګړتیاوې چې زموږ په دغه خپرونه کې دي انشاءالله په آینده کې به موږ هغه اصلاح کوو نو پیل کوو په خپرونه باندې ښي لاسته مې فضل امین ثاقب ناست دی دا به درته په لنډ ډول باندې ځان هم معرفي کړي اگر که نوم یې ما واخیستو خو بیا هم خپله به تاسو ته ځان معرفي کړي ثاقب صاحب مهرباني ډېره زیاته مننه که زما لور وشوله زه پې ستا نامه ږدمه که زما لور وشوله زه پې ستا نامه ږدمه ستا د قسم وي چې ستا زوی وشو ثاقب پې کېدم ځینې دوستان به مې وپېژني نوم مې فضل امین دی او تخلص مې ثاقب دی د کامې ولسوالۍ د قلیخون د کلي اوسېدونکی یم ډېر ښه ثاقب صاحب لیدونکي به په تمه وي چې ستاسې نه څه واوري تاسې نه یو غزل اورو یو غزل به درته ووایم چې زما بنګړي په ماتېدو دې ماته نور واخله زما بنګړي په ماتېدو دې ماته نور واخله یا مزدوري وکړه او یا یې راله په پور واخله ته خفه کېږه مه بنګړي به درله نور راوړمه ته خفه کېږه مه بنګړي به درله نور راوړمه زه لږه وخانده نامه زما په زور واخله او ما ورته وویلې راځه دواړه چکر ته وځو ما ورته وویلې راځه دواړه چکر ته وځو هغې وی راشه اجازه راله د مور واخله هغې ویل راشه اجازه راله د مور واخله او هغه زما شوله هغه د بل کېدلی نشي هغه زما شوله هغه د بل کېدلی نشي رقیبه وسوځه لمبه شه که نه اور واخله دوستمل صاحب دغه مقطع دا د به تا ته ډالۍ چې ثاقبه زه ترېنه د خپل وطن بیرغ جوړوم ثاقبه زه ترېنه د خپل وطن بیرغ جوړوم نیم راله سره نیم راله شنه نیم راله تور واخله څومره ښه دا بیا اورو وایي ثاقبه زه ترېنه د خپل وطن بیرغ جوړوم نیم راله سره نیم راله شنه نیم راله تور واخله څومره ښه ډېره زیاته مننه ثاقب صاحب قلم دې تاند اوسه او انشاءالله په آینده کې به له تاسې نور شعرونه مورو درنو لیدونکو ثاقب صاحب خو داسې نه پرېږدو انشاءالله نور غزلونه او بیتونه به هم ترېنه اورو ځو عجب خان صادق ته له ده نه ترنم اورو او تر څو تاسې را سره تنګ نه شئ له ترنم وروسته له ثاقب صاحب نه یو غزل بل هم اورو نو صادق صاحب به درته زه معرفي کړم چې عجب خان صادق ډېر ښه غږ لري او د ډېر ښه غږ څښتن دی د کامې ولسوالۍ د قلیخون د کلي اوسېدونکی دی دا هم نو زو صادق صاحب نه ترنم اورو تاسې چېرته مه ځئ له موږ سره پاتې شئ د ادب غېږه د شعر غزل نظم او د ترنم لپاره ځانګړی یوټیوب چینل ستاسې په درانه چوپړ کې د ادب غېږه سره پاتې شئ یا ول دې ځان را باندې ګران کړي په ما ګران دي شي
زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي یا ول دي ځان را باندې ګران کړي په ما ګران دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي یا زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي وکانګري زنو صفا سترا بغوان دي شي وکانګري زنو صفا سترا بغوان دي شي یا بیا کرازی غیق ترازی دی را روان دی شی زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي یا ول دي ځان را باندې ګران کړي په ما ګران دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي هغه کما غواړي نو سامد زما بمني هغه کما غواړي نو سمد زما بمني یا دور لمبي دی پریدي سم مسلمان دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي یا ول دي ځان را باندې ګران کړي په ما ګران دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي سترګې روژه غوږونه خوله لاسو پښې دي روژه سترګې روژه غوږونه خوله لاسو پښې دي روژه یا په عبادت دي د اذان تر اذان دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي یا ول دي ځان را باندې ګران کړي په ما ګران دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي چا چې په ما باندې فتوا د جهاد ورکړي چا چې په ما باندې فتوا د جهاد ورکړي یا هغه ته وای چې بیرته پښیمان دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي یا زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي خلق که هر څه وای وای دی قبول مدا خلق که هر څه وای وای دی قبول مدا یا خیر دې دوست مل بس زما د زړګي خان دي شي خیر دې دوست مل بس زما د زړګي خان دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي یا ول دي ځان را باندې ګران کړي په ما ګران دي شي زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي یا زما په مینا کې د ستړي شي ستومان دي شي واه واه ډېر ښه ډېر ښه رښتیا هم صادق صاحب ډېر ښه غږ لري ډېر ښایسته غږ لري موږ یې مخکې یو امتحاني ویډیو نشر کړې وه چې ملګرو ډېره خوښه کړې وه هغې کې زمزمه کړې وه نو صادق صاحب ډېر ښکلی غږ لري انشاءالله په آینده کې به هم له موږ سره وي او دغسې ښکلي ترنمونه به تاسو ته کوي او تاسې هم موږ تعقیب کړئ موږ یوازې مه پرېږدئ نو بیا هم د صادق صاحب نه ډېره زیاته مننه
وخت ورکو ثاقب صاحب ته چې یو بل غزل راته ووایي او بیا نو خپرونې ته د پای ټکی ږدو. مهرباني. انسان نه پوره نشوه خدایا تا نه سوله غواړو. انسان نه پوره نشوه. مننه. انسان نه پوره نشوه خدایا تا نه سوله غواړو، لاسونه م پورته کړي له اسمانه سوله غواړو. راځه را سره کښېنه که دې پړ کم بیا مې مړ که. راځه را سره کښېنه که دې پړ کم بیا مې مړ که، په سره نه خفه طالب جانه سوله غواړو. څومره ښه څومره ښه. بیا یې اورو دغه وروستی بیت بیا اورو. راځه را سره کښېنه که دې پړ کم بیا مې مړ که، په سره نه خفه طالب جانه سوله غواړو. څومره ښه. او هغوی راله نه جوړی هغوی راله وران کړی، هغوی راله نه جوړی هغوی راله وران کړی، ساده یو موږ ټول له امریکا نه سوله غواړو. څومره ښه څومره. او چې یو شي پښتانه فضل امین به ډېر خوشحالي، چې یو شي پښتانه فضل امین به ډېر خوشحالي، که لري یو کبر پښتونستانه سوله غواړو، که لري یو کبر پښتونستانه سوله غواړو. ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی ثاقب صاحب، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. بیا هم وایم چې خپل نظرونه او نیوکې را سره په کومنټونو کې شریکولی شئ. انشاءالله په آینده کې به موږ هغه نیمګړتیاوې چې زموږ په نننۍ ویډیو کې یا په دغه ویډیو کې تاسې ګورئ، آینده کې به موږ هماغه اصلاح کوو او ستاسې په مشورو او ملتیا به مخ ته ځو. ډېره زیاته مننه. له لیدلو مو ډېره زیاته مننه.